کله چې د دنیا په محکمو کې عدالت او انصاف نشي ترلاسه کوی نو خپله دوسیه دې د آخرت قضا ته وسپاره، ځکه هلته ملائک شاهدان، قضیه دې خوندي او الله جل جلاله احکم الحاکمین دی. نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم د شاوخوا 9.5 کاله دعوت ورکړ، ستونزې وګاللې، مشکلات پرې راغلل. الله تعالی یې مرسته وکړه او د خپل قوم له شر څخه یې نجات ورکړ. ابو الانبیاء ابراهیم علیه الصلاة والسلام له خپل قوم سره په دښمنۍ کې د اور سرو لمبو ته ورګزار شو. الله جل جلاله یې مرسته وکړه او د اور سرې لمبې یې ورته سمسور بڼ وګرځاوه. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. موسی علیه الصلاة والسلام فرعون ډیر سخت وځوراوه، په مشکلاتو کې یې راګیر کړ. الله جل جلاله یوازې پرې نښود او مرسته یې وکړله. د سمندر څپې یې ورته وچې کړلې او نجات یې ورکړ. فرعون له خپل ټول لښکر سره پکې غرق او تباه شو. عیسی علیه الصلاة والسلام د خپل قوم سره په دښمنۍ کې تر دې حده ورسید چې د قتل اراده یې وکړله. پر مور بیبي مریم یې تهمتونه ولګول. الله تعالی یوازې پرې نښود او نجات یې ورکړ. زموږ خوږ پیغمبر رسول علیه الصلاة والسلام د طائف خلکو په کاڼ وویشت. خپل نږدې ملګري، یاران او اصحابان یې ورته شهیدان کړل، خو ناامیده نه شو. الله تعالی یې پوره مرسته وکړله. په حق او د دعوت په لاره کې ثابت پاتې کېدل سخته ده، خو یو څه باید هیڅکله هیر نه کړو چې الله جل جلاله به مو هیڅکله یوازې پرې نه ږدي او همیش به زموږ مرسته کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.